آیا د الله سبحانه وتعالی په دربار کې صرف د نبی علیہ السلام د اهل نه کېدل دا تا بچ کولی شي؟ نه نبی علیہ السلام دا خبره کړې، نه قرآن کې دا خبره شته. خپل عملونه دي چې نه الله سبحانه وتعالی په نظم ته هیڅ هم نه. اگر که د نوح علیہ السلام اولاد نه، نوح علیہ السلام خپل اولاد متعلق الله ته وي چې دا خو زما اهل نه دي، الله ورته وي چې نه ستا د اهل نه دا نه دي. ابراهیم علیہ السلام پلار خونی رشته ده، خو چې کله دینونه مختلف دي، عملونه موافق نه دي د اسلام موافق، یعنی اسلام الله حکمونه موافق سرګردن نهایی، بس الله ورته وایي چې نه هغه به اهل النار. الله قرآن کې فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نظمانه نسب فلانی ملګری د فلانی دوست د فلانی نبی ورور نه، دا نه تقوا چې چا کی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا زما په نظمانه دغه لایق دی، مطلب د عزت لایق دی. الله قرآن کې څه فرمایي چې فاذا نفخ فی الصور، کله چې شپېلې وول شي الله سبحانه وتعالی فرمایي وی فلا انساب بینهم یومئذ، په دغه ورځ باندې نه نسبونه مسبونه کار کوي چې لکه نبی ورور دی نه دغه ورور دی نه، دا وایي نه کوي. ولا یتساءلون، دا قصې نشته چې فلانی ورور یم نبی ما هغه یم، نه. نبی علیه السلام خپله وایي خپله لورې راغوښتله چې فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم که ما نه دنیا کې څه غواړې هغه به درکړم، خو د الله په دربار کې زه نشم خلاصولی چې خپل عملونه دې نه موجود هم ده، چې خپل ترور ته دا خبره وکړه.